نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه احترامات مې منئ خاکسار احمد زیب. یو ځل بیا د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې په خپرونه کې له تاسو سره یم په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. ګران اورېدونکو د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. قدرمنو اورېدونکو په تېره خپرونه کې تاسو د رومانیا هېواد په باره کې معلومات واورېدل په دې تمه چې هغه خپرونه ستاسو لپاره په زړه پورې واقع شوي او د رومانیا هېواد په باره کې مو معلومات خوښ شوي وي. ګران اورېدونکو په دې اونۍ کې مو تاسو ته د واتیکان هېواد په باره کې معلومات برابر کړي. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ او د واتیکان هېواد په باره کې معلومات واورئ. د نړۍ د هېوادونو خپرونه. ګران اردوونکو په دې اونۍ کې مو تاسو ته د واتیکان هېواد په باره کې معلومات برابر کړي. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. د واتیکان تاریخ د مسیحي کلیسا او پاپانو له تواریخو سره تړلی دی. د واتیکان هېواد د اوسیدونکو نژاد سپین ایټالوي دی. دین یې رومن کاتولیک دی. د کال 1801 کې د ایټالیا د پاچا امایونیل پوځونه روم ته ننوتل او په دغه سیمه باندې د پاپ واکمني پای ته ورسوله. د واتیکان هېواد ملي بیرغ د 2 عمودي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې کیڼ اړخ ته ژیړه او ښي اړخ ته یې سپینه ده. واتیکان د ملي بیرغ د سپینې ټوټې په منځنۍ برخه کې واتیکان د نړۍ له نورو ټولو هېوادونو سره توپیر لري. واتیکان نه جمهوریت دی او نه شاهي دولت. د واتیکان هېواد د غیر سوداګریز اقتصاد د ملا تیر هغه مرستې دي چې د ټولې نړۍ کاتولیکان خپل مذهبي مرکز ته لیږي. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او هره سې شنبه مازدیګر 4 بجې د ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. د واتیکان د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې VA دی. رسمي نوم یې د واتیکان د ښار دولت او نړیوال نوم یې واتیکان ښار دی او سیمهییز نوم یې چیتادل واتیکانو دی. واتیکان هېواد په ختیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره. واتیکان د اروپا په جنوب او د روم د ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د تیبر د سیند په لویدیځه څنډه او د سانت انجلو د لرغونو قلعو په لویدیځ کې د ختیځ طول البلد د 12.4 درجو څخه تر 12.5 درجو او د شمالي عرض البلد د 41.9 درجو څخه تر 1.95 درجو ترمنځ موقعیت لري. واتیکان هېواد 0.44 کیلومتره مربع یا 0.198 میلیونه مربع پراخوالی لري چې د نړۍ تر ټولو کوچنی هېواد دی. د واتیکان شمال ته د ایټالیا د پایتخت د روم لویدیځه برخه پرته ده او له دغې ښار سره دې هېواد 3.2 کیلومتره ګډه پولې لري. واتیکان هېواد مهم غرونه نه لري، لوړې څوکې هم نه لري او غټ سیندونه هم نه لري. قدرمن اورېدونکو د واتیکان د هوا د پیژندنې لپاره ښایي چې د ایټالیا په هوا باندې موږ پوه شو. ایټالیا هېواد د اروپا په معتدله سیمه کې ډېره په زړه پورې هوا لري او د الپ افنین جګ غرونه د ایټالیا له شمالي سړو څخه خوند اخلي او د مدیترانې سمندرګي د دې هېواد هوا سړه ساتي. ایټالیا 3 اقلیمي جلا سیمې لري. لومړی د ایټالیا په شمالي برخو کې د الپ جنوبي سیمې چې په زړه پورې غرنۍ هوا لري او ډېر ورخ پکې او څپانده سیندونه پکې بهیږي. د دغې سیمې هوا پاکه او ملایمه ده. دوهمه د پو د سیند سیمه چې وچه هوا لري.
ژمی سوړ او واورین دی او تود دوبی لري. او دریمه د ایټالیا د ټاپوګانو او ټاپووزمو د سیمو هوا ده. د دغې سیمو هوا لمده ده او د ایټالیا په دغو سیمو کې د اطلس د سمندر او د مدیترانې د سیند د بادونو د اغیزو له امله ډېر ورخ کیږي. واتیکان هیواد په دغسې یو ماحول کې موقعیت لري چې معتدله هوا لري چې ژمی د سپتمبر د مۍ تر 15 پورې سوړ او ورخ پکې ډېر کیږي او دوبی په سپتمبر کې وچ او تود وي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کوچنی هیواد دی چې 4,09,893 کیلومتره مربع پراخوالی لري. دغه وړوکی خپلواکه هیواد د روم د ښار په جنوب لویدیځه برخه کې پروت دی او ټول په وچه پورې تړل شوی دی. سیند او سمندر ته کومه لار نه لري. د واتیکان په هیوادګۍ کې کوم سیند نه بهیږي او په نړۍ کې د کاتولیکو مسیحیانو روحاني حکومت بلل کیږي. د واتیکان په ښار کې څو ډېرې لرغونې ماڼۍ او کلیساګانې شته دي چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ پکې شته دی او د روحاني حکومت دفتر بلل کیږي. د کاتولیکانو څو نورې لرغونې ماڼۍ او کلیساګانې هم د واتیکان له هیواد څخه د باندې موقعیت لري خو دا هم په واتیکان پورې اړه لري. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د واتیکان تر ټولو ټیټه سیمه نومه سیمه ده چې 19 متره او تر ټولو جګه سیمه یې بې نومه ځای دی چې 15 متره لوړوالی لري. قدرمن اردوونکو، د واتیکان هیواد پایتخت یعنی پلازمینه د واتیکان ښار دی. درنه اردوونکو، واتیکان په اصل کې ټول ښار دی. دلته د هیواد د پایتخت توپیر نشته. په واتیکان هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 2000 نفر، په 1 میل مربع کې 4600 نفر، په ښارونو کې 100% او په کلیوالي سیمو کې 0% اوسیدونکي ژوند کوي. درنه اردوونکو، د دې نه معلومیږي چې واتیکان هیواد ټول ښار دی یعنی اطرافي سیمې پکې نشته. د واتیکان هیواد د اوسیدونکو نژاد سپین ایتالوي دی، دین رومن کاتولیک دی، ژبه ایتالوي ده او لیکدود په لاتیني ژبه دی. واتیکان هیواد اداري ویش له پلوه په یو ښارګوټي باندې ویشل شوی دی. نور اداري واحدونه نه لري، غټ ښارونه هم نه لري. ځان ته واتیکان هیواد یو ښار دی. قدرمن اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د واتیکان هیواد د حکومت په اړه معلوماتو ته. د مذهبي پاپانو کاشش پاچاهي دولت د واتیکان د پاچا اساسي قانون په کال 1918 کې جوړ شو او په 1918 کې د مارچ په لومړۍ نیټه نافذ شو. د دغې مذهبي هیوادګي پخوانی مشر دوهم پاپ جان پالو چې دا په 2002 کال په لومړۍ میاشتو کې مړ شو او زی الماني السالا پاپ ونیولو. د واتیکان د دولت د سکرتر کاردینال انجیلو سیدانو د واتیکان د مذهبي حکومت مشر د کاتولیکانو د کاردینالانو د جرګې لخوا د ټول عمر لپاره ټاکل کیږي. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر تیر ټاکنې په 2005 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په هغه وخت کې وشي چې اوسنی پاپ مړ شي او په دغه ټاکنو کې هغه کاردینالان برخه اخیستلی شي چې عمر یې له 80 کالو څخه کم وي. واتیکان د مذهبي کاشش یوه شورا لري چې غړي د پاپ لخوا ټاکل کیږي. همداراز د دولت سکرتر هم د پاپ لخوا په دنده ګمارل کیږي. سملاسه په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کاتولیک مسیحیان ژوند کوي چې واتیکان د دې تر ټولو مذهبي حکومت دی. د واتیکان هیواد د خپلواکۍ ورځ 1929 د فبرورۍ 11 له ایټالیا څخه ده. ملي رخصتي د اکتوبر 22 1928 د دوهم پاپ جان پال د ګمارلو ورځ ده. همداشان دا هیواد په یون کې هم غړیتوب لري. واتیکان په یون کې د کتونکو او برسویر غړیتوب هم لري. دا نړۍ د هیوادونو خپرونه. ګران اردوونکو، په دې ونه کې مو تاسو ته د واتیکان هیواد په باره کې معلومات برابر کړي. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. د واتیکان تاریخ د مسیحي کلیسا او پاپانو له تواریخو سره تړلی دی. د واتیکان هیواد د اوسیدونکو نژاد سپین ایتالوي دی، دین رومن کاتولیک دی. د کال 1801 کې د ایټالیا د پاچا امایونیول پوځونه روم ته ننوتل او په دغه سیمه باندې د پاپ واکمني پای ته ورسوله. د واتیکان هیواد ملي بیرغ د 2 عمودي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې کیڼ اړخ ته ژیړه او ښي اړخ ته سپینه ده. واتیکان د ملي بیرغ د سپینې ټوټې په منځنۍ برخه کې واتیکان د نړۍ له نورو ټولو هیوادونو سره توپیر لري. واتیکان نه جمهوریت دی او نه شاهي دولت. د واتیکان هیواد د غیر سوداګریز اقتصاد د ملا تیر هغه مرستې دي چې د ټولې نړۍ کاتولیکان خپل مذهبي مرکز ته لیږي.
دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او هره سه شنبه مازدیګر 4 بجې د ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. د واتیکان هیواد ملي بیرغ د دوه عمودي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې کیڼ اړخ ته ژیړه او ښي اړخ ته سپینه ده. واتیکان د ملي بیرغ د سپینې ټوټې په منځنۍ برخه کې یو مذهبي سمبول ځای لري. درنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د واتیکان هیواد د اقتصاد په اړه معلوماتو ته. د واتیکان هیواد د غیر سوداګریز اقتصاد د ملا تیر هغه مرستې دي چې د ټولې نړۍ کاتولیکان خپل مذهبي مرکز ته لیږي. واتیکان هیواد د همدغه مرستو له امله د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد شمیرل کیږي. د کاتولیکي کلیسا دغه مرکز نږدې 3500 مامورین لري چې دغه کلیسا په کال 1990 کې 380 میلیونه مارکا بودیجه لرله چې نیمایي په مامورینو او د ودانیو په ساتنه او څارنه لګېدلې وه او نور د واتیکان په راډیو او نور خپرونو کې مصرف شوي وه چې 400 کسان پکې کار کوي. د واتیکان راډیو د نړۍ په 30 ژبو خپرونې لري. د مرستو څخه وروسته د اسهامو د اسنادو خپرېدل، د پوستي ټکټونو خرڅلاو او د سیلانیانو عواید د واتیکان په اقتصاد کې غټه ونډه لري. واتیکان کرنه، صنعت او نور اقتصادي سکتور نه لري، خو د بانکي او تمویلي خدماتو پراخه او شتمنه شبکه لري. واتیکان هیواد هیڅ د کرنې سکتور نه لري او ټول د اړتیا خوراکي توکي له ایټالیا څخه راوړي. صادرات نه لري، واردات نه لري او بهرنۍ مرستې هم نه لري او د پیسو واحد د واتیکان لیره ده. د واتیکان هیواد د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00309 دی. راځو د خپرونې په دې برخه کې د واتیکان هیواد د ټولنیزې پرمختیا په اړه معلوماتو ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل چې واتیکان د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد دی. د هغو مرستو له امله چې د نړۍ کاتولیکانې د هیواد او د نړۍ کاتولیکانې خپل دغه مذهبي مشر ته لیږي، په واتیکان کې میشت مذهبي پاپان ډیر هوسا او خورا پرمختللی ژوند لري. واتیکان هیواد نړیوالې لانجې نه لري او مخدره مواد هم نه لري. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولم د واتیکان هیواد د تاریخي پیښو په اړه کې معلوماتو ته چې زما همکاري څانګه جبارخیل تاسو ته په دې اړه معلومات برابر کړي. راځئ دا په ګډه وورو. د واتیکان تاریخ د مسیحي کلیسا او پاپانو له تواریخو سره تړلی دی چې د دیني چارو د سمون لپاره به یې کشش درلوده. ورو او د مؤمنانو د شمیر له زیاتولو سره جوخت د کلیساګانو د مشرتابه تشکیلات پراخ شول او په قسطنطنیه، انطاکیه، یروشلیم، اسکندریه او روم کې له پورته نور لارښوونکي او څارونکي کسان وټاکل شول او د بېلابېلو سیمو او سترواکیو د مذهبي چارو د ښه سمبالښت لپاره سیمه ییزې او نړیوالې شوراګانې جوړې شوې. دغه یووالي له کلیسا کاتولیکه یا نړیواله بڼه غوره کړه. دغه ټولنې چې خلک یې د خدای پالو او ایمان لوري ته بلل، ورو د ځان لپاره مدون یا شفاهي مقررات راغونډ کړل. شورا پریکړه وکړه چې د کلیسا ملایان باید مجرد اوسیږي یا واکمنۍ ستونزه منځته راغله. په ختیځ روم کې کلیسا د دولت تر اغېز لاندې وه، خو په لویدیځ روم کې کلیسا لومړی له دولت څخه د خپلواکۍ او وروسته په دولت باندې له راسبرۍ هڅې پیاوړې کړې. د واکمنۍ او خپلواکۍ لپاره هڅو کلیسا له بدلون سره مخامخ کړه. په جګړو کې برخه واخیسته، شتمني او ملکیتونه یې پیدا کړل او له دولتونو او اشخاصو څخه یې سوغاتونه ترلاسه کړل. له 4مې پیړۍ څخه تر 14مې پیړۍ تر پایه پورې کلیساګانو په نړۍ کې د مسیحیت د خپرولو لپاره ډیر کار وکاوه. په دغه موده کې د بېلابېلو سیمو ډیرو مذهبي ملایانو د مسیحیت او کلیسا د پیاوړتیا لپاره زیار وویسته، خو ځینو بیا د مسیحیت د نړۍ د لوړو مدارجو د ګټلو لپاره ډغرې سره ووهلې او د خپلو مؤمنو ملګرو وینې یې وهولې. په کال 1309 میلادي کې د کلیسا د واکمنۍ پلازمینه د ایټالیا د روم له ښار څخه په فرانسه کې د اوینیون ښار ته ولېږدېده او دا ځکه چې د مسیحیانو د دغه وخت ټولو لوړ مذهبي مشر 5م کلمنسن چې د فرانسې د پاچا د 4م فلیپ په مرسته واکمنۍ ته رسېدلی وه، ځان په روم کې ډېر خوندي نه باله. او له بلې خوا فرانسوي کاردینال
د مسیحي کلیسا د مشرتابه په لړ کې له پاپ او د هغه له مرستیال څخه وروسته دوهم ځای لري چې اوس نو د مسیحیانو په سپېڅلې ټولنه کې اکثریت ګټلی وه. د ایټالیا د کلیسا اطاعت نشو زغملی. په دغه پیړیو کې د کلیسا مشرانو تل هڅه کوله چې پاچایان ځان ته قانع کړي او په اروپا کې یو غښتلی مذهبي دولت جوړ کړي، خو دا هڅه له ماتې سره مخامخ شوه او ناسیونالیزم ورو ورو د دیني فدرالیزم ځای ونیوه. په ایټالیا کې د فلورانس او وینیز په شان ځینې جمهوریتونو نور نو د کلیسا فرامین نه منل او هغه اعتبار ته زیان ورسید چې د پاپانو پاچاهي په څو پیړیو کې ګټلی وه، ځکه د نړیوالې کلیسا فرانسوي مشرانو په جګړو کې د فرانسې د پاچاهانو مالي ننګه کوله او د آلمان، بوهم، انګلستان او ایټالیا خلکو دا کلیسا نه خوښوله او د هغې له تعلیماتو څخه لیرې ګرځېدل. پنځم کلمنس چې فقیرانه ژوند یې درلوده د فرانسې د پاچا څلورم فلیپ اطاعت پرېښود او د کلیسا د برم د بیا ژوندي کولو لپاره یې ډېرې هڅې وکړې. د کال 1414 میلادي پاپ 22 یوانس د کلیسا اداري جوړښت بیا سمبال کړ. د کلیسا عواید یې څو ځلې زیات کړل او د علومو له پرمختګ سره یې مرسته وکړه. د 1434 پاپ 12 ډیګډیتوس د خپلې مشرۍ په وخت کې د پاپ د هغه مرستیالانو، د بهرنۍ هیاتانو او د پاپ د اداري مامورینو، ساتونکو او نوکرانو د هستوګنې لپاره ډېرې لویې برجورې او عصري ودانۍ جوړې کړې. د دغه ودانیو ساتنې او څارنې او هم د کلیسا د مشرانو د بې حسابه لګښتونو پر مسیحیانو باندې د مالیاتو پیټی ډېر دروند کړ او د آلمان په شان په ځینو هیوادونو کې عادي خلک او هم مذهبي ملایان دې ته اړ ویستل چې کلیسا ته د مالیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړي. په اوینیو او د مسیحي نړۍ په نورو کلیساګانو کې د مذهبي ملایانو او د دې د مشرانو ژوند پاچاهانو ته ورته و او د تقواځۍ، عیاشۍ او تجمل نیولی و. له دې چارو سره جوخت د اوینیون د کلیسا پر مذهبي حکومت د فرانسې اغیزه دومره زیاته وه چې د آلمان او انګلستان په شان دولتونو ځانونه له کلیسا څخه لرې کړل او په نورو هیوادونو کې هم د خلکو او کلیساو ترمنځ زړه بداوی پیدا شول. له همدې امله د روم پاپ شپږم اینو کتنینوس چې یو ساده سړی و په ایټالیا کې د کلیسا د سیمو د بیا یوځای کېدو هڅه پیل کړه او ویې غوښتل چې د کلیسا مرکز له اوینیون څخه بیرته روم ته انتقال کړي. د 1450 کال او 1480 میلادي د اکتوبر پر 14 پاپ او د هغه حکومت بیرته روم ته ستانه شول. فرانسوي پاپ د 1401 پر روم کې د پاپ د پخوانیو برجورو ودانیو د بیا رغولو لپاره د ایټالیا په مسیحیانو درانه مالیات حواله کړل. دې مالیاتو خلک غبرګون ته اړ ویستل. ډیرو د پاپ له اوامرو څخه سر وغړاوه او ځینو لا د کلیسا مالونه ضبط کړل او ملایان یې ووژل. پاپ هم ځینو سیمو ته پوځونه واستول او ډیر خلک یې ووژل. له کال 1480 څخه وروسته په روم کې داسې هڅې پیل شوې چې پاپ باید ایټالوي وي. دې خبرې په مذهبي ملایانو کې ستونزې وزېږولې او په نتیجه کې مسیحیانو 2 پاپان پیدا کړل چې یو په اوینیون او بل په روم کې ناست و. د ناپل، اسکاټلند او اسپانیا هیوادونه په فرانسې پسې لاړل، خو هنګري، پرتګال، پولنډ، بوهم، آلمان او انګلستان د روم پاپ ومانه. د 1485 میلادي کال او د 1409 د مارچ په میاشت کې د اروپا یو شمېر مسیحي مشرانو د کلیسا د یووالي لپاره یوه غونډه جوړه کړه. دې غونډې د اوینیون او روم له پاپانو څخه وغوښتل چې استعفا وکړي او د میلان د ښار کاردینال 5 الکساندر یې د پاپ په توګه وټاکه. د روم او اوینیون پاپانو دغه پریکړه ونه منله او په کال 1411 میلادي کې د روم ستر واکمن د ټولې اروپا د کلیساګانو د مشرانو یوه ستره غونډه راوبلله. دې غونډې بیا نوی پاپ وټاکه چې هغه د کلیسا د واکمنۍ د بیا سمبالښت لپاره ډیر زیار وګاله.
د روم په ښار کې نظم ټینګ کړ او د پاپ د لرغونو ودانیو د بیا جوړونې چارې یې پیل کړې. له ده څخه وروسته بیا کلیسا له ستونزو سره مخامخ شوه او د کلیسا مشران د مذهبي او معنوي چارو پر ځای په سیاست او جګړو کې ډیر بوخت شول. په کال 1499 میلادي کې د فرانسې پاچا اول شارل یو شمېر شهزادګان، حقوق پوهان او مذهبي ملایان راغونډ کړل او پریکړه یې وکړه چې پاپ او د کلیسا نور مشران به د سیمه ییزو ملا امامانو لخوا ټاکل کیږي. پاپ به مالیات نه اخلي او حقوقي مسایل به د پاپ په ځای په محاکمو کې څیړل کیږي. دغه هڅو چې د روم د کلیسا د کمزورتیا په نیت پیل شوي وي، مسیحي کلیسا د روم او فرانسې په کلیساګانو وویشله او لږ وروسته د آلمان ملي کلیسا هم جوړه شوه. پاپ پنځم نیکولاس هڅه وکړه چې خپل معنویت وساتي. روم بیا په اروپا کې د برم څښتن کړي. د هنر، ادبیاتو او پوهنې پرمختګ ته ملا وتړله. د له ټولې اروپا څخه د خطي کتابونو راټولونه پیل کړه او لیکوال او ژباړونکي کار ته وهڅول. پنځم نیکولاس همداراز د روم د واتیکان په برخه کې د کلیسا د مشرتابه لپاره د داسې ودانیو په جوړولو لاس پورې کړ چې تاریخ کې ساری نه لیدل کېده. د 1455 میلادي په کال 1401 کې پاپ څلورم سیکتوسس ډیره نړۍ تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته. له ده څخه وروسته بیا د 14مې میلادي پیړۍ تر نیمایي پورې د واتیکان ودانۍ د ایټالیا هنرمندانو رافایل او میکلانز او په ګوتو داسې ښکلې جوړه چې تر اوسه لا د لیدونکو سترګې برېښوي. د اروپا د 14مې پیړۍ خلک له کلیسا څخه خوښ نه وه. د پاپانو، د مرستیالانو، اداري مامورینو، مذهبي ملا امامانو شاهانه ژوند خلک پزې ته راوستي وه. هغه وخت چې د یونان کلیسا د روم له کلیسا څخه جلا شوه، د اروپا کلیسا ته ډیر زیان ورسېده. اداري فساد، درنو مالیاتو سیاست او اخلاقي کمزورتیا کلیسا له ستر بدلون سره مخامخ کړه او په ټوله اروپا کې د ویښتابه زنګونه وکړنګېدل. د کال 1801 کې د ایټالیا د پاچا امایونیل پوځونه روم ته ننوتل او په دغه سیمه باندې د پاپ واکمني پای ته ورسوله. که څه هم چې د ایټالیا پاچا د پاپ له معنوي چارو سره مخالفت نه کاوه، خو پاپ چې د خپلو دیني فعالیتونو محدودیت یې نه شوای زغملی، په غوسه شو او ځان یې په واتیکان کې کلابند کړ. د کلیسا په چارو کې دغه عمومي ګډوډي د نړۍ تر لومړۍ جګړې پورې دوام درلود. په دغه موده کې په ایټالیا کې واتیکان او کلیسا له سیاست او واکمنۍ څخه ګوښه وه او د پاپانو واک ډیر لږ شوی وه. له جګړې څخه وروسته په ایټالیا کې فاشیزم او موسولینی واک ته ورسېدل. موسولینی مخالف ګوندونه ړنګ کړل او مخالف ورځپاڼې یې بندې کړې. د ایټالیا د دغه وخت پاپ غوښتل چې له شرایطو څخه د ځان او کلیسا په ګټه کار واخلي او په دې برخه کې یو تړون لاسلیک شو او کلیسا خپل ډیر اهداف ترلاسه کړل. ایټالیا په دوهمه نړیواله جګړه کې ماتې وخوړه او په دې توګه د ایټالیا د فاشیستي رژیم او واتیکان ترمنځ اړیکې پای ته ورسېدې او په ځای د واتیکان خپلواک هیواد جوړ شو. واتیکان د نړۍ له نورو ټولو هیوادونو سره توپیر لري. واتیکان نه جمهوریت دی او نه شاهي دولت. دغه هیواد د نورو هیوادونو په شان سیاسي او اداري جوړښت او درې قواوي اجرایه، مقننه او قضایه نه لري. په منځنیو پیړیو کې مسیحیت او سیاست سره ګډ وه او د پاپ سیاسي او مذهبي حکومت د ډیرو لپاره د منلو وړ وه. په داسې حال کې چې د اوسني ایټالیا پاپ خلکو ته الهي احکام رسوي، مسیحیان ورورولۍ ته رابولي او د نړۍ د خلکو ترمنځ د مساواتو تبلیغ کوي. اوسنی واتیکان د نړۍ د کاتولیکو کلیساګانو مرکز بلل کیږي. واتیکان او پاپ د نړۍ پر ټولو مسیحیانو باندې مطلق واکمني نه لري. پروتستانت او لوتري هغه مسیحیان دي چې له واتیکان سره اړیکې نه لري او ځان ته د کلیساګانو نړیواله شورا لري. په واتیکان کې د کاردینالانو سره شورا د 106 غړو درلودونکې ده چې د یو پاپ لمړنې څخه وروسته بل پاپ ټاکي. پاپ له منځنۍ پیړۍ څخه د 1801 کال پورې مذهبي او سیاسي واکمنان وه. هغه استازو به چې پاپانو د اروپا په بېلابېلو برخو ته استول، د دوی فرامین په خپلو سیمو کې عملي کول. د هغه وخت اروپایي پاچاهانو د پاپانو اطاعت کاوه.
پاپانو به د مسیحي سلاطینو خپل منځي شخړې غوڅولې، پیسې به یې چاپولې، پاچاهان به یې کافر ګڼل، هغوی به یې محاکمې ته رابلل او مسیحیان به یې د خپلو پاچاهانو پر وړاندې د سوګند ماتولو ته هڅول. خو ورو ورو اروپایي مسیحي پاچاهانو خپلو خپلواکۍ ته ملاوې وتړلې او د پاپانو سیاسي واکمني یې پای ته ورسوله. د مثال په توګه ناپلیون بوناپارت پاپ بندي کړ او د هغه سیمې په خپله سترواکۍ پورې وتړلې. له دې وروسته د ایټالیا حکومت د پاپ مذهبي حکومت ومانه. پاپ یې د یوه کال شخصیت په توګه په رسمیت وپیژانده او په نړیوالو اړیکو کې د دغه مذهبي مقام خپلواکي ومنله. د 1801 د مۍ په 14مه پاپ د دغه تړون له مخې غیر مسؤل او له جزایي توقیف څخه خلاص ومنل شو. د واتیکان د لرغونو او باعظمته ودانیو او کلیساګانو واکمن شو او داسې پریکړه وشوه چې هیڅوک د واتیکان د پلټلو حق نه لري. همداراز په واتیکان کې د بهرنیو هیوادونو د استازو ډیپلوماټیک مسؤلیت او صلاحیت په رسمیت وپیژندل شو. دغه تړون په کال 1929 کې نوی شو او د ایټالیا او واتیکان اړیکې نورې هم روښانه کړې. په دغه تړون کې دا هم راغلی دی چې واتیکان به تل بېطرفه وي او په جګړو کې به خوندي پاتې کیږي. د ایټالیا نوی اساسي قانون د ایټالیا او واتیکان د کال 1929 تړون په رسمیت وپیژانده. د واتیکان پخوانی مشر دوهم جان پال چې په 1450 کلونو کې لومړنی له کال 1988 څخه راپدې خوا دنده پر مخ بیوله او په ایټالیا کې 240 پاپ پیژندل کېده. ده د عمر د زیاتوالي سره سره پرله پسې سفرونه کول او غوښتل یې چې د واتیکان او د نړۍ د کاتولیکانو ترمنځ اړیکې غښتلې وساتي. اوس واتیکان د نړۍ له 160 هیوادونو سره روابط لري. قدرمن اردوونکو، تاسو د واتیکان هیواد د تاریخي پیښو باره کې د څانګې جبرخیل نه معلومات واورېدم. په دې تمه قدرمن اردوونکو چې د واتیکان هیواد په باره کې مو راټول شوي معلومات ستاسو لپاره په زړه پورې وي. ګران اردوونکو، د خپرونې د پای شوي دي. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب ورسره ټولو همکارانو ته اجازه راکوئ. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. خلق کوي په جهان لوبي او سیالي کا پښتون ته ګوره تر برګل کا د دنیا خلق نن یو بل سره سیالي کا پښتون ته ګوره تر برګل کا پښتون ته ګوره تر برګل کا بچان درومی مکتب تا قلم پلاس کی علم و ادب تا خدمت و وکړي قام او نسب تا د پښتانه بچان بوزي پیايش بني کا وختون ته ګوره تر برګل کا د پښتنو بچان بوزي پیايش بني کا وختون ته ګوره تر برګل کا د دنیا خلق یو د بل سره سیالي کا وختون ته ګوره تر برګل کا لور ورکو پتلور لکا کالداري یا کو لگا وادو کې رواج دې زمون بل څوک نکا
بریتونی سپین شي تر څو واده کا بریتونی سپین شي پښتون ته ګورې تر برګلوي کا یا پر یوه کونډه سل وژني او بدي کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا د دنیا خلک نن یو بل سره سیالي کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا بچای د پښتون بیا آخر کار وي یا خټي بکړي یا چوکیدار وي شکېدلې جامې هم به بیمار وي شکېدلې جامې هم به بیمار وي بل منت به پر ځان وړي چې مزدوري کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا د بل منت به پر ځان وړي چې مزدوري کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا خلک کوي په جهان لوبي او سیالي کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا چې شي لس کلن خاورې په سر شي یا ہوٹل کی شاگرد یا کلینر شي یا غلو ډاکو او یا سوالګر شي اور یعقوبا یا غلو ډاکو او یا سوالګر شي یا بچرسی یا پوډر سی یا سوالګر شي یا بچرسیا پوډر سی یا جواری چرسیا پوډر سی یا جواری کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا د دنیا خلک نن یو بل سره سیالي کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا د ځان بصفات د بل غیبت کړي د ورونو ترمنځ به شیطانت کړي ځان سپین چرګ جوړ کو بل ملامت کړي ځان سپین چرګ جوړ کړي بل ملامت کړي بدی عمل خدای نه جنت غواړي زاری کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا بدی عمل خدای نه جنت غواړي زاری کا پښتون ته ګورې تر برګلوي کا خلک کوي